په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو او وچکالۍ له امله په افغانستان کې په میلیونونو خلک اغېزمن شوي دي چې په هیواد کې وروستۍ زلزلې او سیلابونه یې د یادولو وړ دي. یادو طبیعي پیښو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په همدې تړاو د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې له زیانمن شوو سره د مرستو راغونډولو نړیوال کنفرانس ترسره شو. په یاد کنفرانس کې نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو، په کابل کې میشتو سفارتونو او د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. په یاد غونډه کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وویل چې په دې وروستیو کې د هیواد په 21 ولایتونو کې سیلابونه راووتل چې له امله یې 14 ولایتونه ډېر زیانمن شوي دي چې اوس تر بل هر وخت نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دغه راز له نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې له افغانانو سره د په دغه سخت وخت کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند بیرته عادي بڼې ته راوګرځي. د افغانستان 21 ولایتو کې سیلابونه راغلي او د 21 ولایتو کې 14 ولایتونه هغه ولایتونه وو چې هغه ډېر ځپلي چې مالي او ځاني تلفات ورته اوښتي دي چې د هغو لپاره کومکونه اولیه کومک واقعا یو اندازه سوی دی. خو یو شی به ووایو چې کم که د زلزله پورو د کورنیو سره کومک سوی او د سیلاب ځپلو کورنیو سره کومک سوی په هغه اندازه باندې چې بسنه وسي نه دی سوی. په غونډه کې د کډوالو چارو وزارت مرستیال خلیل الرحمن حقانی په خپلو خبرو کې پر نړیوالو غږ وکړ چې نړیوال دی له دغه هیواد سره خپلې مرستې د سیاسي موخو لپاره نه ځنډوي بلکې د نړیوال مهاجرینو د حقوقو پر اساس دی له دې هیواد سره مرستې وکړي. د همداراز زیاته کړه چې بهرني هیوادونه دی په اجباري توګه د افغانانو ایستل ودروي او له دوی سره د ښه چلند وکړي. دلته کم زیات 2 میلیونه پخوا یا موږ مهاجر لرل په داخل د افغانستان کې چې بدایه شوي دي نو د دې لپاره موږ دلته د سرپناه او د انتقال چون اوس زلزلې راغلی او بیا سیلابونه راغلو دا مسؤلیت د موږ د وزارت جوړیږي او دوی ټول موږ نه د دې غوښتنه کوي چې دوی ته موږ څه ورکړو او څنګه انتقال کړو او کوم ځای کې دوی لپاره یو سرپناه او ځای ولري چې دوی انداز ژوند وکړي. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو نه او نړیوالو نه ټولو ګاونډیانو نه بیا هم دا مطالباتو هغه څه چې د دوی ضرورت جوړیږي په دې کې موږ سره عاجله مرسته وکړي چې دوی موږ خپلو ولایتونو ته خپلو ځایونو ته او یا کمپونه او یا یوه نمره دوی ته موږ ورکړو او دوی هغه د جوړولو لپاره د دې لپاره جوګه واوسېږي. په افغانستان کې نړیوالې ټولنې یوناما، یونیسیف، د خوړو نړیوال سازمان او ورته نور مرستندویه موسسو اقلیمي بدلونونه او وچکالۍ اوسنۍ نړۍ ته یو لوی ګواښ یاد کړ. د دوی په خبره چې نړیواله ټولنې او مرستندویه موسسو له افغانستان سره تل مرستې کړي او لا هم دوی ژمن دي چې په دغه هیواد کې له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د یونیسیف تمرکز په ښځو او ماشومانو باندې دی. موږ ولیدل چې دلته ډېرې فاجعې رامنځته سوي او پکې ښځو او ماشومانو ډېرې قربانۍ ورکړي. موږ په دغه هیواد کې خپل فعالیت نه دی درولی. موږ له 300 ډېر ښوونیز مرکزونه جوړ کړل. طبیعي پیښو ځپلو سره مو ډېرې عاجلې مرستې وکړې او لا هم ژمن یو چې کار وکړو. په تیر یو کال کې موږ له افغانستان سره $1 میلیارد نغدي مرسته کړې. موږ له ډیره وخته د اقلیمي بدلونونو او وچکالۍ کړیږو. د نړیوالې ټولنې په استازیتوب موږ په دغه هیواد کې له 22 میلیون وګړو سره مرستې کړې دي او لا هم غواړو په دغه هیواد کې له خلکو سره هر راز مرستې وکړو، په ځانګړې توګه د وروستیو طبیعي پیښو د ځپل شویو خلکو سره. موږ به په دغه هیواد کې خپلې بشري مرستې جاري ساتو ځکه د دې هیواد وګړو تر بل هر وخت ډیره قرباني ورکړې او وروستۍ طبیعي پیښو لا نور هم زیانمن کړل. پخوا مو هم مرستې کړي او نورو ته به هم ادامه ورکړو. له اوسني حکومت غواړو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ امنیت خوندي وساتي تر څو موږ خپل کار ته ادامه ورکړو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سختو سیلابونو او زلزلو له امله 1580 تنه مړه، 5842 تنه ټپیان، 18726 کورنۍ بېځایه، 16000 کورونه بشپړ ویجاړ او 1 میلیون وګړي نور بیا اغېزمن شوي دي. عبیدالله حیدرزی، CNG، کابل.